سلامونه د لندن په زړه کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته ښه راغلاست. زه سنا صافی یم د نن له خبري سرټکو سره. په پاکستاني پوځ برید پېښور کې وسلوالو طالبانو پر پوځي اډې چپاو کړی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې. اروپا کې د کډوالو کړکېچ نور هیوادونه له سرخوږي سره مخامخ دي، خو موږ جرمني ته رسېدلي کډوال وینو چې څه کیسې لري. کابل کې فوټبال لوبه، سندرې او د نندارچیانو یوه شیبه خوښي. او دا وینو چې څنګه جاپان کې ډیریدونکی زوړ نفوس د روباتیکي ټکنالوژۍ په جوړولو کې رول لري. ستړي مه شئ. پاکستانی پوځ وایي طالب اورپکو 14 کسان په پېښور کې د پوځ د یوې اډې په جومات کې د لمانځه پر وخت وژلي دي. دا د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید وشو تر ټولو لوی دی. چارواکي وایي وسلوالو چې پوځي جامې اغوستې وې له 2 غاړو برید وکړ. پاکستاني پوځ وایي 14 بریدګر یې وژلي دي. رحمان الله دغې سیمې ته ورغلی او نور حال راکوي. دا هغه سړک دی چې د هوایي ځواک بیس ته ځي. د هوایي ځواک دا بیس کیمپ چې دی د استوګنځای دی. دلته کې د هوایي ځواک چارواکي اوسیږي. نن سهار د مانځه وخت باندې په دې کیمپ باندې برید شوی دی. برید کوونکو اول په غټه دروازه باندې داخلېدو کوشش کړې ده چې کله دوی په داخلېدو کې کامیاب شوي دي نو دلته اوس د ژغورنې چارواکو دا خبره کوي، د ژغورنې ادارې چارواکي دا خبره کوي چې دغه برید کوونکي د جومات ته تللي دي او په جومات باندې برید کړی دی او د برید په ترڅ کې 14 تنه چې دي هغه وژلي دي. د ایس پی آر چارواکي ادعا کوي چې په دې برید کې دوی 14 وسلوال وژلي دي. د برید کوونکو په اړه باندې ویل کېږي چې دوی د هوایي ځواک کارډونه جوړ کړي او دوی د هوایي ځواک یا نورې تورې جامې اچولې چې یونیفورم ښکاره کېدلو. دا برید کوونکي چې دی دوی توانېدلي دي کیمپ ته داخلېدو باندې او بیا وروسته دوی سره د امنیتي ځواکونو ډزې شوي دي. د ډزو په ترڅ کې چې دی دغه برید کوونکي وژل شوي دي او دا هم ویل کېږي چې د 100 زیات چې دی په دې کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. دغه کسان په دې کې ټپي شوي هم دي. اوس د ایس پی آر چارواکي دلته کې دا ادعاوې کوي چې دی اوس هم د تالاشي عملیات پیل کړي. تالاشي عملیات روان دي او دغه ټپیان چې دی دا د پېښور پوځي روغتون ته انتقال کړي شوي دي. ایربیس باندې اټیک شروع او مونږ چې ورغلو انټري مو وکوله د کیو آر اف ځوانان نو په هغه کې مونږ باندې اټیک وشو، ډزې وشوې خو خدای مونږ پاتې کړو. هغو کې کسان ولګېدې نو هغه نه پس دویم ګیټ ته مونږ انټري کوله. 2 کسان راته پراته وو، هغو اړ نیولي وو او ورکوټ یې دیوال و خښته یې ترې لرې کړی وه، ټیلیسکوپ یې پکې سیټ کړی وو. بس ډز یې وکړې، زما د اخ پکې یو ډز ولګېدو. دا سیمه ډېره زیاته خوندي ګڼل کېږي او کله چې دلته کې چارواکي دې بیس داخلېږي نو اول د هغوی کارډونه چک کول کېږي او چې کله کارډونه چک شي نو هغه وروسته هغه چارواکو ته خپله د کیمپ ته داخلي اجازه ورکړل کېږي. د کیمپ دننه دلته کې ښوونځي دی، سکولونه دي او دغه رنګ چې کوم دی هغه پوهنځي هم دي او دلته کې عام خلکو ماشومان چې دي هغه هم په دغه ښوونځیو کې سبق وایي. د کیمپ مخپله دننه چې کوم دی دوره کړې ما دلته دننه کتلې دي چې دلته کې دننه ډېر امنیت ټینګ وي. دلته کې د امنیت څو لیرس ورته ویل کېږي هغه وي او د هغې نه وروسته چې دی نو مطلب بیا خلک کولی شي چارواکي خپله کولی شي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي. خو نن برید په داسې مهال باندې شوی دی چې د دغې ټینګ امنیت باوجود هم وسلوال په دې توانېدلي دي چې هغوی د کیمپ دننه داخل شوي دي. رحمان الله بی بی سی پېښور. د کروشیا لومړي وزیر ویلي دغه هیواد ته د کډوالو ورتګ له کابو کېدا وتلی دی. د ملي امنیت غونډه وربللې چې پر حالاتو خبرې وکړي. د سربیا له پولې په سلګونو کډوال لا هم کروشیا ته د اوښتو هڅې کوي خو پوله یې پر مخ تړل شوې ده. هنګري هم پر خپله پوله اغزن سیمان درولي دي. په تیرو 2 ورځو کې تر 14,000 ډېر کسان کروشیا ته په دې هیله ورغلي چې جرمني ته به اوړي. میرویس میاخیل د جرمني په میونیخ کې د کډوالو کمپ لیدلی دی. له دې سره چې اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړي خو لا هم جرمني ته د کډوالو د راتګ لړۍ روانه ده. کله چې زه د مونیخ د اورګاډي د مرکزي تمځای ته راغلم ومې لیدل چې لا اوس هم ډله ډله کډوال د اوتریش څخه دلته روان دي. په رارسېدلو کډوالو کې د نورو هیوادونو په ګډون افغانې کورنۍ هم وې چې د پولیسو او امنیتي چارواکو لخوا د کډوالو کمپونو ته استول کېدل. دا کمپونه چې د مونیخ د مرکز په لورو پرتو سیمو کې وو د پوځي اډو په څېر ښکاره کېدل. چارواکو موږ ته د ننوتو اجازه رانه کړه خو د کمپ په دروازه کې مې د پاکستاني کډوالو سره خبرې وکړې. د ضیاشاه په نوم دا پاکستانی کډوال د کمپ د آلت څخه ډېر راضي ښکاره کېدو. صبح اٹھتے ہیں 6 بجے ناشتہ ملتا ہے
उसके बाद हम سهار 6 بجې سهارنۍ راکوي. سهار 6 بجې سهارنۍ راکوي. له هغه وروسته چکر وهو، ښار ته ځو. ستونزه نشته. غرمه هم ډوډۍ راکوي او ماښام 6 بجې هم ډوډۍ راکوي. بیا ویده کېږو. د باندې سود سودا ته هم بوتلو. بیا مو هم بیایي او پیسې هم راکوي. د کمپ په بله څنډه کې یو افغانه کورنۍ چې همدا اوس له ایرانه دلته را رسېدلې وه راته یې د کړاو د ډک سفر کیسه وکړه. په پوله مو 18 ساعته پیاده مزل وکړ. همداسې وو. دا خلک چې د ښه ژوند په لټه کې دلته راغلي ښایي د ښه ژوند خوب یې په داسې یو داستان اوښتی وي چې مزل یې ډېر اوږد وي. میرویس میاخیل BBC مونیخ جرمني. اوس هم د نړۍ ځینې نور لنډ مهم خبرونه. تمه ده د جاپان پارلمان هغه لنجمن قانون نن ومني چې سرتیرو ته اجازه ورکوي د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په لومړي ځل بهرنیو خاورو کې وجنګېږي. مخالفین یې وایي دا قانون د دغه هیواد له اساسي قانونه سرغړونه ده. خو لومړی وزیر شینزو آبې وایي د چین او شمالي کوریا نه ورته شته خطرونو له امله بدلون ضروري دی. په یونان کې د یکشنبې ورځې عمومي ټاکنو ته د کمپاین نن وروستۍ ورځ ده او نظر پوښتنې ښیي چې دوه لوی ګوندونه سره مساوي دي. د مرکزي ښي اړخي نوې ډیموکراسۍ ګوند لنډمهالي مشر وینجلس میاماراکس پر رایه ورکوونکو او سیاستوالو غږ کړی دی چې یو ځای شي او یو باثباته حکومت جوړ کړي. د کیڼ اړخي سریزه ګوند مشر الکس سپرس له محافظه کارانو سره د ائتلاف خبره رد کړې ده. د اسپانیا پاچا فیلیپی په امریکا کې د اسپانوي ژبې د ودې غږ کړی دی. د په میامي کې چې ډېر شمېر اسپانویان پکې اوسیږي خبرو کې وویل امریکایي اسپانوي به د دې هیواد د راتلونکي یوه ډېره مهمه برخه وي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته د محافظه کار ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ اسپانوي یوه سیاسي موضوع ګرځولې او پر خپل سیال جب بوش یې تور لګولی چې په کمپاین کې یې کاروي. او کیوبا د پاپ ورتګ ته تیاری نیسي. پاپ دغه هیواد ته پر خپل دې تاریخي سفر د شنبې پر ورځ ځي. تمه ده کیوبایان یې هم تود هرکلی ورکړي. کیوبا رومن کاتولیکان ډېر نه زغمل، په ځانګړې توګه د فیډل کاسترو په واکمنۍ کې. په افغانستان کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو څلورم پړاو په کابل کې روان دی. دغو لوبو د فوټبال مینوالو او ځینو کورنیو ته دا زمینه برابره کړې چې څو شیبې خپل وخت په خوښۍ تیر کړي. زموږ همکاره نجمه ځلا په کابل کې دغو سیالیو ته ورغلې وه او وایي هلته د فوټبال ښځینه مینوالو شتون هم د پام وړ و. توپوهنه د زړه په زور او پسې ځغاسته د لوبې نازکې شیبې ګوندې ګول شي. افغان فوټبال لوبډلې د غوره لیګ وروستي پړاو ته د رسیدو په هیله. شاهین اسماعي او د میوند اتلان لوبډلې د خلکو له شور او ولولو سره لوبه کوي. هغه لوبه چې یو د 0 پر وړاندې پایلې سره یې شاهین اسماعي یو ګام وروستي پړاو ته نږدې کړ. د کابل ورزشي لوبغالی ګڼ خلک د ښځو او ماشومانو په ګډون د فوټبال لوبې نندارې ته راغلي. د ډیرو بوختیاو سره بیا یې هم دې ته وخت بیل کړی چې څو شیبې د لوبو او ساتیرۍ سره تېرې کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ 4 کاله وړاندې پیل شو چې د افغانستان له 8 زونونو 8 لوبډلې پکې لوبیږي. غوره لیگ یو هدف نه دی چې فوتبال دی. غوره لیگ هدف مهم اساسی دی چې وحدت ملی او همبستگی ملی او یو صلح نمایش پکې وي. لوبې چې غواړي ستړی ژوند پرې موس کړي فوټبال په افغانستان کې د دغه څه بیلګه ګرځېدونکې ده. دلته ډېر د خوشحالۍ وړ ده. دلته چې راځم ډېر ځان خوشحاله احساسوم او ډېر راحت احساسوم. لوبې ته د لاسونو پړکا نور هم زوروره شوه چې یو سندرغاړی له موسیقي سره بدرګۍ ته مخکې شو. که څه هم د افغانانو لیوالتیا ورزش ته ډیره ده خو د خپلو لوبډلو د هڅونې وخت ورته ډیر کله داسې نه برابریږي لکه دا اوس چې د افغانستان له هرې څنډې دلته خلک راټول شوي دي. فوتبال چې د په افغانستان کې دغسې یو سپورت نه ده بیخي یعنې خلک چې دی ډېر شدیدا علاقه لري او موږ ډېره خوشحاله یو چې د یو افغاني شرکت په توګه د فدراسیون محترم فوتبال او د افغانستان مطبوعات سره داسې یو خوشحالي لحظه جوړ کړې وي.
له لوبو سره د افغانانو بوختېده ورو ورو د دوی په مینه اوړي. په نړیوالو سیالیو کې د دې هیواد د لوبډالو له ګډونه تر عامو مینوالو لکه چې دغلته په سرو غرمو ناست دي او لوبه ګوري. نجما زلا BBC کابل. لا هم ځینې نور لنډ سپورتي خبرونه. نن په انګلستان کې د رګبي نړیوالې اتلولۍ پیلېږي. د دغو نړیوالو اتلولیو په مناسبت په کابل کې د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ دوستانه لوبې وشوې. تنظیموونکو ویل دا سیالۍ په افغانستان کې د رګبي لوبې د پیژندلو په نیت شوي دي. د افغانستان د رګبي فدراسیون ادارې مشر او د ملي لوبډلې کپتان د BBC پښتو ټلویزیون ته ویل رګبي لا نوزم دومره مشهور شوی نه خلک دومره نه پیژني او دغه چې اکثرا موږ یو نیم وخت کې ځان نه معرفي کوو چې د رګبي په فدراسیون کې کار کوو نو بیا ورته واضح کوو چې داسې یو توپ ده او هغه خټکي غوندې شکل لري دغه رقم لوبه کوو چې دا ډیره مشکله لوبه ده او په افغانستان کې زمین د رګبي زمین نشته لکه ډیره مشکل هم ده او ښه ده اوس د افغانستان ټیم نایب قهرمان د غرب اسیا ده اوس لږ لږ خوب شوی دی. فوتبال د اروپا لیګ په لوبو کې ټوټنم د آذربایجان قرهباغ په 3-1 مات کړ. لیورپول بورډو سره لوبه 1-1 مساوي کړه. دا اونۍ پای پریمیر لیګ کې پخواني سیالان چلسي او ارسنال سره مخامخ دي. چلسي په خپل کور سکه لومړني بری ته سترګې په لاره ده. په نورو لوبو کې مانچستر سیټي له ویست هم سره لوبیږي او په یکشنبه مانچستر یونایټډ ساوثهامپټن ته ځي. په نړۍ کې جاپان یوازینی هیواد دی چې ډېر روباټونه لري او روباټیکي څېړنو کې پانګونه هم ډېره کوي. دغلته کمپنۍ له وړاندې لا 2,500,000 روباټ کارګر لري. په نړۍ کې د خپل ډول ډېر شمېر خو د جاپان ډېرېدونکی زوړ نفوس او کمیدونکی کاري ځواک دی چې دغه د روباټیکي ټکنالوژۍ پرمختګ یې چټک کړی دی. له توکیو د باندې په دې روزنتون کې د سهارني تمرین وخت دی. خو نن یې ښوونکی یو روباټ دی. پالرو 40 سانتي متره لوړ ګرځېدلی شي، خبرې کوي، سندرې وایي، ناڅي او حتی د سبا د هوا اټکل هم درته کوي. ښکاري لکه د خلکو هم لکه چې سم خوښ دی. کله چې خبرې ورسره کوم ډېر خوشحالېږم، لږ شرمېږم چې دا درته وایم خو دی بیخي انسان ته ورته دی. د داسې روباټونو جوړول چې انسان ته ورته وي د جوړونکو عمده هیله ده. اوس لپاره نو ایریکا ډېره پرمختللې ده. دا د خپلې خوښې فلمونو کیسه راته کوي. جوړونکی یې پروفیسر هیراشي ایشیګورو دی. له خپل کاپي روباټ سره ناست وای غواړي د روباټ او انسان ترمنځ توپیر راکم کړي. انسان د بشپړېدو لپاره 2 لارې لري. یوې د جین لاره ده او بله ټکنالوژي. نو د ټکنالوژۍ په کارولو موږ خپل مهارتونه ډیروو. داسې روباټ چې ستاسې یوه برخه به وي څنګه؟ توکیو ته نږدې په سایبر ډایم کې همداسې یو څه پیل شوي. داسې یوه جامه چې له پرزو جوړه ده. اغېز یې هم ډېر دی. د دې سړي د ملا تیر سم کار نه کوي او اوس بیرته ګرځېدل زده کوي. که دا ناروغان دا توکي وکاروي نو عمومي فزیکي حالت به هم سم شي. دغه ناروغ د روباټیکي پښو په مرسته اوس ګرځي. دا پښې د پولیو ناروغانو سره هم مرسته کولی شي او حتی هغه خلک یې هم کارولی شي چې پښې یې نشته. نو ماشیني سړی د ساینس فکشن نړۍ نه دی. او راځئ په تلو کې مو شمالي کوریا ته بوزم. ډېر کله له دغه هیواد ډېر څه نه وینو خو نن ورځو پینګیانګ کې یوه لوبه وینو. دا تیره شپه وه چې د شمالي کوریا په پلازمینه پینګیانګ کې د غېږ نیونې سیالي پای ته ورسېده. څه باندې 100 سیالانو پکې برخه اخیستې وه او دغه سړي وګټله. په انعام کې ورته یو غویی ورکړل شو. معلومه نه ده چې د دې حیوان راتلونکی په غوجل کې دی که په قاب کې. نو دا خبري خپرونه مو هم همدلته پای ته رسېږي. زموږ دا او نورې خپرونې زموږ پر ویب پاڼه لیدلی شئ. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه.